د دې دوانو ترمنځ دومره زر د نفرت د محبت چې کم دی دومره زر په نفرت کې بدل شو چې اوس د سره یو بل سره په ټیبل نه کینو. دا بیا حوصلګي ډیره د پاکستان د خوا نه شروع شوه. موږ خو ګوره 50 کاله په جنګ کې راغلي یو، بیا هم والا نظر طالبانو منطق ته چې ګورم ښه ده، ځکه په جنګ کې راغلي بیچارهګان 20 کاله یې جنګ کړی او په دې کلو کې په دې پردیو کورو کې څه شپې تېرې کړي. دا تونده خبر اکثر وخت کې په دې مذاکراتو کې ترکیه کې مې چې واورېد هغه کې بیرون خو خبرې راوځي د ترکانو مطبوعاتو کې هم راوتلي د عربانو چې پاکستاني موږ سره میسان کړی خو مزدوران خو نه یو، موږ سره خو داسې لهجه باندې مه غږېږئ. اوس هغه د کرزي وخت کې مې واورېد هغسې پېښه شوه چې مشرف په ترکیه کې داسې یو حرکات وکړ چې موږ په هغه هم لا نن خفه یو. توندي ډېره که خفه کېږي نه، توندي د پاکستان د خوا نه ده. اوس موږ جنګ کې وو، مهاجر وو، تاسې کرم ډوډۍ خوړه او دا زموږ خلک څونه محبت لري. تاسې موږ ته ډېره په کمه سترګه ګورئ او مذاکراتو ته چې راځئ مذاکراتو کې تنده لهجه استعمالوي چې دا نن نه یې بندې کړه او طالب دې در وباسه. دا لاره د حل ده چې ته پاکستانی طالب در وباسه، هلته یې کنټرول کړه. ولکه دا خو یابو نه ده، اس نه ده چې هلته یو اخر باندې وتړي او کنټرول یې کړي. دا خو قبایل دي، هلته چې وینې پښتانه دي، نور پاکستانیان مسلمانان دي. دا خو ډېر دشواره مسله ده. موږ ملک کې پېښه شوه، حوصله مو وکړه، تاسې هم حوصله وکړئ.